السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شبیر احمد د خوست ولایت د پوهاند عبدالحی حبیبي علي لیسې د 11 ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې دا وبا کرونا وایروس چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی همدوس هم دوام لري. د دې وبا د ویرې څخه څومره ټول ښوونځي رخصت شول، نو ما هم وغوښتل تر څو زما رابطه د معارف څخه او د خوږو شاګردانو او تعلیم څخه ونه شلېږي، نو د دې په خاطر چې زه د معارف سره بې حده او زیاته مینه لرم او د تعلیم سره او د خوږو شاګردانو سره مې، نو د دې په خاطر ما یو د یوټیوب چینل جوړ کړلو تر څو زما څومره درسونه چې دي دوی ته تر کوره ورسوم او دوی چې زما د درسونو څخه ګټه واخلي. او نو موږ چې دا دومره ښه امکانات مو هم نه درلودل، خو بیا موږ اعظمي کوشش وکړلو، په کم امکاناتو سره مو موږ دا یوټیوب چینل برابر کړلو او خپلو شاګردانو ته مو دا برنامه شروع کړله. انشاءالله د موږ برنامه چې لکه څنګه چې دا د وبا څخه راپیل موږ شروع کړي دو، انشاءالله د وبا تر ختمېدو وروسته به هم زموږ دا برنامه چې دا به دوام لري او موږ به خپل کوشش کوو تر څو شاګردانو ته د خپل زده کړې خپل درسونه تر کوره ورسوو او دوی زموږ درسونه تعقیب کړي او زموږ درسونو څخه ګټه واخلي. په دې برنامه کې زه عموما ساینسي مضامین لکه ریاضي شوه، کیمیا، فزیک او بیولوژي او داسې نور کتابونه چې کیمیا، جغرافیا، کوم مهم موضوع وي په باندې موږ خبرې کوو. او دا دوی ته په د یوټیوب په ډسکرپشن کې دوی ته خپل د یوټیوب د خپل فیسبوک لینک چې دا هم پرېږدم او ورته وایم چې کوم پوښتنې وي تاسو ماته کولی شئ چې د یوټیوب په کمنټ کې ماته کمنټ پرېږدئ او زه تاسو ته بیا د ځواب درکوم د کمنټ لارې یا تاسو د فیسبوک لارې تاسو ځواب درکوم یا درته کومه ویډیو به جوړوم په هغې باندې. او که چېرته زه ښه امکانات ولرم انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به زه ډېرې په لوړه سویه په ښه کیفیت سره ویډیوګان شاګردانو ته اپلوډ کړم او کوم جریان چې مو د برنامې ده هغه به ډېر اوږد شي، نو په ډېره ښه ډول سره به زه شاګردانو ته خپلې ویډیوګانې ورسوم په کیفیت سره. شپږ واره اته مو لیکلي دي، ځواب یې اته څلوېښت کېږي. دا مساوي عددونه دي. دا اوس مو د مخکې په تعریف کې ویل چې